بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي موږ په غرونو کې مچمچۍ لرو، غرنۍ مچمچۍ دې فارمي نه دي، د دې څه اصل راټولوو، آیا په دغه اصلو کې هم زکات سته او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې اصل مچمچیو په عشریه مځکه کې تولیدول عشر پکښې لازم دی، یعنې دا لکه هغه عشر چې د کښت په مځکه کې سته، په غنمو کې، په میوو کې، په اوربشو، جوارو او داسې نورو کې چې کله د باران په اوبه سي او مځکه عشریه یې، حاصل یې لسم من دی، حاصل یعنی عشر به ورکوي، لسم من دا به ورکوي، همداسې د دغه اصلو به هم لسمه حصه ورکوي، همدا عشر په اصلو کې هم لازم دی. فتح القدیر جلد دوهم صفحه 247. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.